دا غي تفصیل شروع په هغې صفاتو سلبیو کې مو یو صفت دا ویل چې رب العالمین جوهر نه دی. اوس بل صفت دی کې د رب العالمین درته ذکر کوي. الله تعالی چې دی ولا متصورنا ولا مصورنا، او رب العالمین چې دی دا مصور نه دی. مصور څه معنا؟ یعنی ذی صورت و شکل. الله تعالی ذی صورت نه دی او ذی شکل نه دی. په مثل د صورت د انسان یا په مثل د صورت د فرس باندې. څنګه صورت چې فرس لري او څنګه صورت چې انسان لري، نو رب العالمین په دغه صورت باندې مصور نه دی. دا ولې؟ لأن تلک زکدا د خواص د اجسام نه دي تحصل لها بواسطه الکمیات والکیفیات. حاصلیږي د لره دا په واسطې د کمیاتو د کیفیاتو سره او په احاطې د حدودو د نهایاتو سره. څه معنا مولي صاحبانو؟ دا شکل چې دی نو دوی وایي شکل دا یو کیفیت دی چې حاصلیږي جسم ته په واسطې د کم څومره. نو دا څومره چې کمیت دی نو د هغې په واسطې او خپل هر شی چې دغه څومره کمیت وي د همغه کمیت په اندازه باندې دغه څه شی وي شکل. او دغه رنګې چې دی کیفیت وي د هغې په اندازه باندې د شکل وي. او دا حاصلیږي په واسطې د حدودو د نهایاتو سره. یو جسم دی خو حد به لري، دا کمیت مقدار یو حد نه لري، کیفیت یو اندازه نه لري چې دا څومره ده. نو چې د یو شي کمیت څومره وي او کیفیت یې څومره وي، نو د هغې کمیت او د کیفیت په واسطې باندې څه حاصلیږي؟ مقدار، اندازه او شکل را حاصلیږي. او په دغې جسم کې مولي صاحبانو درې حده طول او عرض او عمق، چې د جسم طول په یو حد ختم شي، عرض په بل حد باندې ختم شي، عمق په بل حد باندې ختم شي. د کم سره همدغه رنګ چې دی مولي صاحبانو کیپ ملګری کی، نو کیپ بیا رنګ ته ویلی کیږي چې دغه شی څه شی مشکل شي او متکیف شي په یو کیفیت باندې په واسطې د دغه حد. سپاره دی چې نن دې سبق څه شي کې ویلی؟ نه دی ویلی سبق دې څه شي کې ویلی؟ کله؟ نن که پرون؟ دا ته څه کم عقل سړی کوم ځای کې دی ورکه کړه؟ نو دې ځای کې وګورئ مولي صاحبانو څه شی را حاصلیږي؟ صورتونه را حاصلیږي. نو دا شیان چې حاصلیږي جسم ته، نو دا په واسطې د چا سره حاصلیږي؟ دا شکل په واسطې د کمیاتو، کم مقدار ته وایي، کیفیاتو سره، په احاطې د حدودو سره چې په یو شي حد احاطه کړي، په واسطې د نهایاتو سره چې یو شی څه شی ولري، انتها ولري. او د دې ټولو شیانو نه رب العالمین منزه دی. الله تعالی منزه دی هم د چا نه؟ د کمیت نه. الله تعالی منزه دی هم د کیفیت نه. الله تعالی هم منزه دی د احاطې د حدودو نه، حدود په احاطه نشي کولی. او الله تعالی منزه دی د احاطې د چا نه؟ د نهایاتو نه. ولا محدود، رب العالمین محدود نه دی. محدود څه معنی؟ یو خو د حد هغه معنا ده چې کوم سلم کې موږ تاسې کوو لا یحدو. او دې کې د محدود معنا درته کې ذی حد و نهایت. هلته هم دا خبره کړې وه چې حد کله راځي په معنا د چا سره؟ د نهایت سره. نو رب العالمین چې دی ذی حد او ذی نهایت نه دی. ولا معدود، او رب العالمین چې دی معدود نه دی. څه معنا؟ ای ذی عدد نه، د عدد والا نه دی او د کثرت والا نه دی. یعنی لیس محلا للکمیات المتصلة. الله تعالی محل د کم متصل د پاره نه دی، لکه مقادیر را واخله اندازې. ولا المنفصل، والله تعالی چې دی محل د کم منفصل د پاره نه دی، لکه اعداد را واخله. وهو ظاهرنا، وهو او دا خبره څه شی ده مولي صاحبانو؟ دا ظاهره ده. نو رب العالمین د دې د پاره څه شی نه دی؟ سعید ډوډۍ هلته وخورئ دغه کې سروبي کې، بیا هغې ځای نه لږ وختي را رخصت شئ، راشئ هلته ګډ ځان سره راواخله رایې سیده.
مولوي صاحبانو راځئ تاسو. نو الله تعالی محل د کم متصلم نه دی او دارنګې د کم منفصلم نه دی. دا خبره د علم الحکمت په کتابونو کې موږ او تاسې کوو مولوي صاحبانو. خلاصه دا ده، دا مخکې سره ولګوئ محدود سره. لیس محلا للکمیات المتصلة، الله تعالی محل د کم متصل نه دی. سپاره ځان ته راوړه بېرته راشه دلته بل خوا لاړ نه شي. دا د محدود سره لګېږي. ولې؟ ځکه کوم شی چې ذي حد او ذي نهایت وي نو هغه محل د کم متصله وي، هغې کې کم متصله جاري کېږي. او کوم شی چې معدود وي هغه مولوي صاحبانو څه شی وي؟ محل د عروض د کم منفصل وي. او وهو ظاهرنا. دا حکمت کتابونو کې ګوره درته تقسیم یو مطلق کم دی مولوي صاحبانو، یو درته کم تقسیموي چاته متصله او منفصل ته. کم متصل او کم دوه قسمه کم دی که نه. دا کم متصل چې دی دوی بیا تقسیمي درته چاته دوه ته. یو کم متصل قاروزات او دویم کم متصله غیر قاروزات. په غټ کچه باندې چې تاسې وګورئ د حکمت په کتابونو کې هلته چې دي تقسیم کوي علم حکمت والا، نو درې شیانو نه هغوی بحث کوي: وجوب، امکان او امتناع. وجوب، امکان، ماهیت کې بیا دوی د دې حیثیت نه بحث کوي چې دا ماهیت واجبه او دغه رنګ ممتنعه دوی دا ترېنه لرې کړي. دا دوانه هغې نه بحث نه کوي. نو ماهیت ممکنه راواخلي، هغې کې بیا بحث کوي. نو یو ماهیت ممکنه غیر موجوده فی الخارج دی، بیا هغه ماهیت چې ممکن دی او خارج کې نه دی موجود، او بل موجود فی الخارج دی. دا اول نه دوی بحث مولوي صاحبانو تر کړی، ځکه دا غیر موجود د دې نه بحث پیدا نه کوي. لکه مثلا تحتیت د چا؟ د اسمان. اسمان لاندې دی، نو دې نه دوی بحث نه کوي. ولې دې کې څه پیدا شته دی؟ خو دروغ ده. نو اسمان کله لاندې دی؟ اسمان خو څه شی دی؟ بره دی. خو یو ممکن خو دی که نه؟ امکان خو لري. نو دې نه دوی بحث نه کوي. بعضې ممکنات بیا مولوي صاحبانو دغه رنګې چې دی دا ممکن بیا دوه قسمه شو. دا ممکن الوجود کې بیا تر اوسه دا شی نه دی موجود شوی، دې ته ممکن الموجود غیر موجود وایي. بیا چې کله راشي مولوي صاحبانو عرض ته، نو دا ممکن بیا تقسیمي دوی دو اقسامو ته، یو څه شی دی او بله عرض. دا جوهر سر خوړلی بیا دوی تقسیمي 5 اقسامو ته. یو مولوي صاحبانو حیولا ده، صورت جسمي دی، دویم هغه چې مرکب ده دغې دواړو نه وایي، او بل نفس دی او عقل. حیولا صورت جسمي، دوه مرکب ده د دواړو نه، درې نفس او عقل، دې ته دوی جواهر خمسه وایي. دا د فلسفیانو په نسبت باندې. او تاسو ته ما د مکتوبات درس کې وضاحت کړی څنګه چې فلسفیان قایل دي په دغې جواهرو خمسو، نو صوفیه کرام قایل دي په نورو جواهرو خمسو چې دغې نه تعبیر په لطایفو خمسو سره کوي، د عالم امر او د عالم خلق. دغې خپله اصطلاح ده. عرض بیا دوی تقسیموي 9 مقولو ته. یو قسم د اقسامو د عرض نه کم دی. کم ویلی شي هو عرض یقبل القسمة لذاته. دا هغه عرض دی چې تقسیم به قبلوي لذاته، چې تقسیم به قبلوي لذاته، یعنی دی به په مرتبه د نفس ذات کې قابل د تقسیم وي. یعنی داسې قبول چې دی به مقتضي د دغې قسمت وي، یعنی ذات کې به تقاضا د قسمت پرته وي چې زه دې تقسیم شم، دی به دا د ذات ته یقبل لذاته. نو دی دا یو عرض شو. نو دلته یو بل یو وایو یقبل القسمة لذاته. نو دغه بیا د اجزاو په مابین کې مشترک او یا به نه وي. که حد مشترک و، یعنی داسې جز پکې و چې هغه مبدا د یو منتها د بل وه، نو دې ته کم متصل وایي، او که نو دې ته بیا کم منفصل وایي. مثال د کم متصل لکه عدد شو. نو دا یو عرض دی د عوارضو د معدود نه، او معدود ته عارضیږي، خو د عدد اجزاو کې حد مشترک نشته، ځکه عدد مراتبو ته نه تقسیمیږي، بلکې دا په مراتبو د عدد کې یو مرتبه ده. همداسې پسې راځه. بیا دا کم 2 قسمه دی، متصل دی او غیر متصل دی. کم متصل قاروزات دی، او بیا څه شی دی؟ غیر. لنډه دا مړه دا څومره تفصیل چې تاسو ته کېږي په کتابونو د چا کې د علم الحکمت کې، چې کم متصل 2 قسمه دی، قاروزات او غیر قاروزات. وجه د حصر بیا پکې دا وایو چې دا به خالی نه وي، یا به په وجود کې جمع کېږي او یا به نه جمع کېږي. که جمع کېدل اجزای، نو کم قاروزات، او که نه جمع کېدل اجزای، دې ته څه شی وایي؟ کم غیر قاروزات وایي. مثلا چې نه جمع کېږي، لاحق راغی سابق لاړ، او که جمع کېدل لاحق هم راغی او سابق هم راغی، دا اجزا ټول سره څه شی و؟ جمع. خو چې دا ټول شیان ته راواخلې، که کم متصل وی او که غیر متصل وای، که منفصل وای، او دارنګې که دا نور تقسیمونه، خو دا تعلقات د چا سره لري؟ د ممکناتو سره لري.
تعلق د چا سره دی او د دې کمیاتو نه رب العالمین څه شی دی دا منزه دی او پاک دی ورنه نو ځکه وایي دو شیان مخکې راغلو ولا محدود ولا معدود الله تعالی محدود نه دی او معدود نه دی یعنی ذی عدد و کثرت نه دی یعنی لیس محلا للکمیات المتصله الله تعالی محل د کم متصل نه دی لکه مقادیر راواخله دا مخکې سره ولګوي د لا محدودین سره ولا المنفصل او رب العالمین څه شی نه دی منفصل نه دی لکه اعداد راواخله دا ولګو د چا سره هلا د معدودین سره ولا متبعز ولا متجز الله تعالی متبعز نه دی تبعیض نه قبلی تجزی نه قبلی تقسیم ایزی ابعاد ولا اجزاء ولا مترکب منها رب العالمین مرکب نه دی من عدد اجزاؤنا لما فی کل ذلك من الاحتیاج المنافی للوجوب په دې هر یو کې هغه احتیاج دی چې کوم احتیاج منافی دی چا سره د وجوب سره نو فما له اجزاء چې کوم اجزاء لري یسمى باعتبار تألفه منها مسمى کولی بشي دغه شی په اعتبار د تألف او د ترکب د دغه شی من عدد دغه اجزاونه مترکبا یعنی د دې حیثیت نه چې دا شی راواخلي چې دا جوړ د چا نه دی دغه اجزاونه د دې ته مترکب وایي وباعتبار انحلاله الیها متبعضا ومتجزیا او په دې اعتبار سره چې بیا راواخلي دا کل چې د انحلال دغه اجزاو ته راځي نو بیا ورته متجزی او متبعض وایي یعنی د درته فرق ذکر کړه د مرکب او د چا د متبعض او د متجزی په درمیان کې یو شی دی اجزا لري نو چې یو شی اجزا لري که په دې حیثیت دا شی راواخلي چې دغه شی ترکیب دغه اجزاو نه راغلی نو دې ته بیا مترکب وایي او که د دې حیثیت نه راواخلي چې دې شي کې خو د اجزا پراته دي خو بیرته د دغه شي انحلال چې کېږي نو چاته کېږي دغه اجزاو ته لکه مثلا کټ یو کل دی که نه نو که د دې حیثیت نه راواخلو چې هلکه دا جوړ دی د بازو د بون او د پښو نه نو څه ورته وایي مترکب ورته وایي او که د دې حیثیت نه راواخلو چې دا اوس جوړ دی خو چې بیرته د دې انحلال مونږ او تقسیم یې مونږ وکړو نو انحلال یې چاته راځي همدغې درېو اجزاو ته بون او پښو او بازو ته نو دا کل چې اوس د دې حیثیت نه راواخلي چې انحلال یې دغې اجزاو ته کېږي نو دې ته ویلی کېږي متبعض او متجزي تجزیه یې چاته وشوه د درې اقسامو ته نو رب د درې اجزاو ته نو رب العالمین مولوي صاحبانو نه مترکب دی او نه متجزي او کوری ورته اوس دی ولا مترکب منها لما فی کل ذلك من الاحتیاج المنافی للوجوب دا ولې ځکه چې مترکب دی که اجزا ہوتا نو ګوره کل په ترکیب کې چاته محتاج وي اجزا ہوتا او احتیاج علامه د چا ده د امکان ماره ده او رب العالمین حادث نه ده نو فما له اجزاء یسمى باعتبار تألفه منها مترکبا ګوره یو شی لره چې اجزا وي چې دا شی په دې حیثیت راواخلي چې دا د هغې نه مرکب دی نو مترکب ورته وایي وباعتبار انحلاله الیها متبعضا ومتجزیا ولا متراهن رب العالمین متراهن دی لأن ذلك من صفات المقادیر والاعداد ځکه دا د صفاتو د چا نه دي د مقادیرو ده یو شي کې چې تناهي راځي خو هغه مقدار یو اعداد یو پاس موږ تاسې ویل چې رب العالمین څه شی نه دی ذی عدد نه دی کم متصله او کم منفصله نه دی د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ